دا ابوذر رضی اللہ عنہ نوم دی جندب، دا پلار نوم دی جنادا. او په مکه مکرمه کې یو قبیله د غفار ورته وایي، بنو غفار، دا هغې قبیلې سره تعلق لري. د دې وجې نه دې یادېږي په ابوذر غفاري، د بنو غفار قبیلې اوسېدونکي ابوذر. دا قبیله د مکې مکرمې نه بار چې شام ته یا یمن ته به د تجارت دپاره خلک تلل، نو په دې باندې د دوی لاره وه. د قبیلې خلک دی په خپله وی طبقات ابن سعد کې دا واقعات مذکور دی چې د دې د قبیلې خلک دی په خپله وی زما د قوم خلک راهزنان و ډاکوان، لارې به یې شکولې او د مسافرو نه سامان به یې لوټو او غلاګانې به یې کولې، او مونږ به ځای په ځای ګرځېدو په دې لارو کوڅو کې، او چې کله به قافله په لاره را روانه و مونږ ته پته ولګېده، نو مونږ به په هغې حمله وکړه او د قافلې د ټول مال به م لوټ کړ. بلکې یوازې مال لوټل نو، داسې بې کسه بې څوکه چې به یې سوګیر کړل، به یې خپل غلام ته چې ته زما غلام یې راځه، او بازار کې به یې خرڅ کړ. ماشومان دا به یې نیول او دا به یې غلامان کول، او دا به یې په منډو کې په بازارونو کې خرڅول، او پیسې به یې پرې ګټلې. اوس هم داسې بدبخته ظالمان شته. د خدای نه چې څوک نه یېرېږي وروڼو، د هغه زړه د شرم اخلي، د شرمه اخرت چې څوک نه مني، ری د شرم اخلي، ری د زمري وي. او چې د خدای نه څوک یېرېږي، نو هغه ته به انسان ښکاري، د انسان به ورته ښکار نه ښکاري. نن بعضې ظالمانو ته انسان ښکاري. ولې؟ ځکه په زړه کې د خدای یره دي. نو زمونږ قبیله دقسې ډاکوانو وی ما هم دونه بهادري کړې ده چې وخپله وی یک تن عام یو قافله به لوټ کوله، زه به یوازې وربرلم، دا ژوندم تېر کړی دی. لیکن خدای پاک چې انسان ته هدایت کوي نو داسې همدغه د جاهلیت په زمانه کې د حضور پاک د زمانې نه مخکې دته خدای پاک د هدایت لږې لارې ښولې، د شرک نه توبه وویسته او هزاره شو. دا لا د پیغمبر علیه السلام تعلیم وله نه دی رسېدلی، خو دې ویله کې مې دا سوچ کو چې دا کاڼي خو مونږ په خپلو لاسو وترا شو او بت یې جوړ کړو، نو مونږ به د ده نه بچی غواړو، دی به مونږ جوړی، د ده نه به مونږ خیر غواړو. نو په کفر کې د حضور پاک د زمانې نه ډېر مخکې په دغه جاهلیت کې ما د کفر او د شرک نه توبه ویسته، او ما دا عقیده وه چې کوم د نبي علیه السلام د لا اله الا الله عقیده ده، دا مې عقیده وه چې الله یو دی بل شریک نه لري، او ما به منظم کو داسې مونځ نه لکه زمونږ په شان دی. خو بس هغه په ذهن کې دا سوچ و چې راشه د الله تعظیم کوه، لکه یو بابو د خپل افسر تعظیم کوي، یو کچر د مشر تعظیم کوي، څوک ورته ځان ټیټ کي، څوک ورته لاس پل کي، څوک ورته په سینه لاس کیږي. دقسې به ما د الله تعظیم کوم، ولاړ به وم، کله به د رکوع په حالت کې شم، کله به مو د تندې په ځمکه کېښود. نو ما نه زما د قوم خلکو تپوس کو چې دا ته تعظیم عبادت د چا کې؟ مې چې دا د خپل الله کو. وی چې مونږ خو د بوتانو ټولو مخامخ راته خپل خدای پروت دی، ستا خدای کوم دی چې ته ورته دا سر ښکته پورته کې؟ وی ما ورته وی چې زما خدای چې کوم طرف ته دی نو زه هغه ته سر مخکې کوم. که کوم غواړ عبادت کې، زما خدای هر ځای دی، هر طرف ته زما الله دی، کوم طرف ته چې زه مخ کوم زما الله موجود دی، زما الله یو جهت او یو طرف کې نه دی. قرآن شریف کې الله هم داسې وایي اینما تولو فثم وجه الله، د خدای خاص یو مکان نشته چې دلته الله موجود دی او بل ځای کې نه دی، نه، بس خو هر طرف ته زما رب موجود دی. نو زه چې کوم طرف ته سجده کوم زما الله شته، او ما به دا وی چې الله یو دی. وی دی کې ما له یو سړی راغی او ما ته وی چې ابوذر دا ته چې کومه خبره کوې دا لا اله الا الله والا خبره چې بغیر د الله نه بل خدای نشته. نو په مکه کې یو سړی پیدا شوی ستا د دې خبرې په شان خبره کوي، او خلک هم بلي دی ته چې زما ملګري شي، او ځان ته آخر زمانې پیغمبر هم وایي. وی ما خپل ورور نیږه د ورور نوم یې اونیس دی چې اونیس ته لاړ شه او ته ماله د دې سړي معلومات وکړه چې دا دې څه وایي، دا څنګه سړی دی. وی زما ورور لاړ، څه وخت یې تېر کړ په مکه کې او واپس راغی، او ما ته وی چې یو سړی خو شته هم ستا د خبرې په شان خبره کوي چې الله یو د شریک نه لري.
او ډیر د نیکۍ خبرې کوي او خلک د پدو د ګناه نه منې کوي چې ګناهونه او بدي مه کوئ، د بوتان عبادت مه کوئ. وایي مې چې ورورې څه پوره خبر دې راله راونهړه، دغه د تسلۍ خبره دې رانه وړه، ودرېږه په خپله ځم. نو یې ما خپل ګوډې او خپله کونټه یې واغېسته او یې مکې ته لاړم. نو مکې ته خو به د پخوا نه خلک راتلل، د بیت الله حج به خلکو کو، په جاهلیت کفر کې به هم کو، او دا طوافونه به یې کول. وایي چې زه بیت الله له راورسېدم، وی یارېدم چې دې دا خبرې کوي، خو د به دشمنان هم ډېري. هسې نه ده چې هغه تپوس ته ده وکړ او هغه یې دشمني او ما ونه وایي تکلیف را نه کړي. وایي دقسې ناست ومه چې ځکه داسې څوک ناشنا خبرو باندې مې سړی په خپله ولیده، یا دا خبرې چې ما دلته په خپله واورېدې، د یارې چا نه تپوس نه شم کولی، او د زمزم په اوبو مې خپله ګزاره کوله. وایي چې ماښام شو، حضرت علي رضی الله عنه را باندې راغی. دا واقعه دې په خپله ذکر کوي، او ابن سعد یو کتاب ضبطات نوم یې ولی ښودی دی، هغې کې دا واقعات ذکر کړي دي. نو وایي چې علي صاحب ماښام ما باندې راغی، وایي ما ته وایي مسافر یې؟ وایي ما وی او وایي چې ډوډۍ خو به دې نه خوړلې؟ ما وی نه. وایي ما پسې راځه. نو یې علي صاحب هلک و نوجوان، وایي دې مخکې شو، زه ورپسې شم. وایي کور ته یې بوتلم، وی را باندې ډوډۍ خوړه او شپې را باندې تېره کړه. بس ما هم غږ ونه کو، دم غږ ونه کړه، ځکه مسافر به بیت الله ته راتلو، په بیت الله کې به عبادت کو. او دې بنو هاشم د نبي علیه السلام قوم به د هغوی خدمت کو، د بیت الله د میلمنو خدمت دا د حضور پاک د قوم په غاړه. وی سهار بیا ناست ومه چې که چا نه تپوس کوم دشمني نی او هسې نه ومې نه وایي، مړ مې نه کي. ځکه په خپله معلوم شو، ناشنا خبرې او ناشنا سړی معلومیږي، دی خو ناشنا خبرې کوي. وی ماښام تېر شو، وی بیا مې سړی چا غږ ونه کړ. وی بیا علي صاحب کور ته بوتلم، وی مسافره، وی لکه چې بیا پاتې مې چې او وی راځه. وی بیا بوتلم، ډوډۍ مې ورسره وخوړه او شپه مې تېره کړه، خو نه د تپوس وکړه نه ما غږ وکړه. وی په درېیمه ورځ بیا رالم د بیت الله خوا کې یو فابلخوا ګورم، یاره که چا راته په خپله ووایي او یا دا سړی مې په خپله صحیح کړ. وی بیا ماښام شو، علي صاحب راغی. وی مېلمه لکه چې ستا مقصد لا نه دی پوره شوی. وی مې چې او وی ښه راځه. وی کور ته یې بوتلم، نو په دې درېیمه شپې رانه تپوس وکړ چې مېلمه د کوم ځای یې؟ مې زه خو د بنو غفار قبیلې یم، نوم مې ابوذر دی، خلک راته ابوذر وایي، یندو بې نو. وی مقصد دې څه دی، څه پسې راغلی؟ وی مې چې یو خبره درته کوم، خو ځان سره به پټه ساتې او خفه کېږې به هم پرې نه، خو زړه کې یېرېږم چې هسې نه هغه پیغمبر دی دشمن نی او د تعلوی او دې در سره نقصان درته ونه رسوي. یو خبره درته کوم، خو که راز ځان سره ساتې پټه او چاته نه وی او خفه کېږې هم نه، نه وایه مېلمه څه خبره ده؟ وی مې چې دقسې مو لیدلي چې دلته یو سړی دی او د پیغمبر یې دعوی کړې ده او یو کلمه داسې وایي چې الله یو دی، شریک نه لري. د هغه تکل کې راوتم چې دا سړی ووینم چې دا کم ځای دی او دا څنګه سړی دی. وی بس علي صاحب مقصور شو، خوشحاله شو. وی بس لار دې ومونته، هېڅ فکر چې ونه کړې، زه به دې وله بوځم، زه د هغه ملګری. یاره مه کوه، دی دشمن نه یم، دی ملګری، سهار به دې وله وختي ورسوم. وی سهار چې پاڅېدو نو علي صاحب هم په ما یېرېده چې که زودی دې ځان سره بوځم، خو دا خلک پوه چې دیم ایمان پسې راغلی دی، او دا خو ډېر سخت وخت و، د پیغمبر علیه السلام ډېر دشمنانو او مسلمان باندې به چې خبرېدل چې دی مسلمان شوی دی، نو وهل ټکولو نخرې پخرې دا به مسلمان سره ظلمونه به کول. وی ما ته علي صاحب هدایات راکړل چې زه به دنه مخکې م ته راپسې راځه، خو دا به خلکو ته نه ښکاره کوو چې ته زما میلمه، څوک به دې ووایي. یو ځای به ځو، که زه چېرته شکي شومه چې یاره څوک مې ولیدل، نو زه به اودسماتي ته کښېنم، یا به لاس پڼې ته ښکته کوم دې څپلۍ ته چې څپلۍ ځان له ټیک کومه، یا به دیوال سره ودرېږم، ته به ما سره ودرېږې نه نیغ به ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی. وی مې چې ډېره ښه ده. وی په دغه طریقې د نبي علیه السلام مبارک له رسول. وی چې وی رسولم او ما د حضور پاک خبرې واورېدې او د هغه تعلیمات مې واورېدل، نو زه په سچه پوه شم چې دا د آخر زمانې رښتونی پیغمبر دی.
نو ما وی چې صاحب زه خو ستا ملګری کېدل غواړم او تا چې کوم دین راوړی دی په دې کې داخلېدل غواړم. وی چې دا کلمې شهادت یې راته وښو چې اشهد ان لا اله الا الله، چې الله یو د شریک نه لري، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې زه د الله یو بنده یم او د الله استازی یم، الله د دې مخلوق د هدایت دپاره رالیږلی. وی ما دا کلمه وی مسلمان شم. وی ما ته حضور پاک وفرمایل چې ابوذر تا ته پته نه لګي چې په عربو کې د دې کلمې ډېر دشمنان دي او زمان ډېر دشمنان دي زما په دې کلي کې، نو ته مې مهرباني وکړه خپل کلي ته واپس ځه او هلته خلکو له دعوت ته اسلام ورکړه، او چې زما کله بیا ظهور راشي زه ښکاره شم او ملګري مې زیات شي نو بیا به راځې، اوس ته اجازت دی ځه خپل وطن ته. وی ما وی چې داسې کوم ځای کېږي یو ایمان خدای راکه او دا به د ابوذر په سینه کې پټ پروتي، دا به ښکاره ني. وی نیغ راووتم او د بیت الله په خوا کې ودرېدم او په چغه مې دا کلمه وویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اعلان مې وکړ. ایمان په زړه کې پټ نه پاتې کېږي. دا تر دې نه اندازه ولګوئ چې د ایمان نه مخکې څونه یېرېده. 3 ورځې د مکې په خوا کې تېرې کړې د بیت الله او غږ یې نه شو کولی، دومره یېره وکړې. او چې ایمان درته ننوت دا دې اوس د هغه ټولو کافرو مخکې اعلان کوي. وی زما دا کلمه اعلان نو او کافر سم ورخطا شو او څوک مې په لته وایي، څوک مې په سکون وایي او څوک مې په لرګي وایي او څوک مې اوچتۍ راخلاصوي. وی داسې کړم چې وینې رانه وبهیولو بېهوشه شو. دومره وویلم چې بېهوشه شو. د حضور پاک تر د حضرت عباس رضی الله عنه هغه رامنډې کړې. د ابن عباس نقل کوي د ابوذر نه د حضور پاک تر دی هغه رامنډه کړې او په دې ځان د پاسه ور واچوې د مکې خلکو ولې دا څه کوې؟ زموږ د تجارت د قافلې لار د دې سړي په کلي ده او که دې به ورکه نو زموږ تجارت به بندي. قافله بیا عربو کې خدا یو شی و چې قومیت خو په هغې کې ډېر مضبوط و، بیا به زموږ تجارت لا قافله د ده د په لاره خو نشي تللی. موږ به خروس کوو بس مکه کې خو خپله فصل فصلونه نه کېدل او نه ځمکو فصلونه کول، د هغې خو ټول نظام په تجارت چلېده. د ده قوم په لاره به موږ بیا تجارت ته په کومه لاره ځو؟ نو هغه د هغه خلکو نه خلاص کړم. خلک اخوا شو. وی چې اوښکې حالم بیا مې یو چغه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی هغې رالل بیا یې شروع کړه. بیا د عباس خلاص کړم. وی چې بیا اوښکې رالل وی بیا مې مضبوطه چغه وویله چې راشه که مرم او که جمدې پاتې کېږم دا کلمه به رسون د مکې دې بوټونو ته او د کاڼو د غرونو سره به یې تنبوم. وی بیا مې مضبوطه چغه وویله. وی بیا خلک رالل راګیرې کړم. وی بیا د عباس خلاص کړم. وی خیر حضور پاک ته هم زما اطلاع میلاو شو خو چا څه نه شو کولی ځکه وی زه 4 مسلمان وم. 3 کسان زما نه مخکې دی او زه نمبر 4 کې یم. 4 نمبر مسلمان یم. ملګري کم دی نو چا غږ نه شو کولی. وی لاړم خپل وطن ته خپل کلي ته او هلته مې د اسلام دعوت شروع. نو یو کتاب دی امام احمد ابن حنبل دا حدیثو لیکلی دی مسند د احمد ابن حنبل، او یو بل کتاب دی حاکم یو لوی محدث دی هغه لیکلی دی مستدرک د حاکم ورته وایي. دوی لیکلی دی چې دی وایي چې ما دعوت شروع کړ نو زما نیم قوم الله زما په برکت مسلمانان کړل. نیم قوم مې خدای مسلمانان او یوازې اسلام نه دی د ډاکو نه سم شو، د لوټ او د مار او د غلاګانو نه خدای پاک سم کړل. غوټ نیم قوم وي زما الله. لومبې خو زما دواړه وروڼه مسلمانان شو او بیا مې نیم قوم مسلمان. نو جناب وی نیم قوم خدای زما دغه وخت مسلمان کړ او نیم قوم چې حضور پاک بیا مدینې منورې ته هجرت وکړ د هغې نه پس خدای زما نیم قوم بیا مسلمان کړی. په هر کیف وي زه په خپل کلي کې اوسېدم او ما د اسلام دعوت کو. وی چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ. د حضور پاک وینا وه نو د هغې د وینا مطابق د نبی علیہ السلام د فرمان مطابق بیا زه
د مکې مکرمې نه لاړم او مدینې منورې ته مې هجرت وکړ. په مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام سره اوسېدم. اسم نو یوازې یک تنها به د پیغمبر علیه السلام سره هغه سره به ګرځېدم. دته نبی علیه السلام یو لقب ورکړی دی مسیح الاسلام. مسیح د عیسی علیه السلام لقب و. نو دا یعنی د اسلام د مسلمانانو په منځ کې داسې ژوند تېری کوم ژوند چې عیسی علیه السلام تېر کړی. حضرت عیسی علیه السلام هم د دنیا نه بې رغبته ژوند تېر کړی دی. یو به ورسره لوټه وه، یو به ورسره څادر و، یو به ورسره کونټۍ وه، او یو به ورسره ګومنځ وه، او ګرځېده او خلکو له به یې دعوت د دین ورکو. یو ځل داسې وشوله چې یو سړي اودس وکړه د په مخ کې، نو هغه دا لاس راواخېستلو په دا ږیره کې دقسې ومږل او په دې لاس یې دا ږیره ځان له ګومنځه کړله. نو حضرت عیسی علیه السلام ګومنځ وغورځوله. وی دا د ګومنځ کار خو د لاس په ګوتو هم کېږي. وی دې ته پکې څه حاجت دی چې ځان پې ستړی کړو. یو ځل په لاره روانو، نو یو سړی د لښتي په غاړه کېناست او په دواړو لاسو لپو یو اوبه راواخېستې او خولې ته یې واچولې. نو ده سره یو کنډول و جام هغه یې خوا وغورځو. وی د کنډول دا کار خو په دواړو لاسو هم کېږي. وی دې ته پکې څه حاجت دی. داسې ژوند حضرت عیسی علیه السلام تېر کړی دی. نو د هغه لقب و مسیح. قرآن شریف کې الله د عیسی علیه السلام نه په مسیح تعبیر کړی. نو نبی علیه السلام حضرت ابوذر ته هم د مسیح لقب ورکړی دی. وی زمونږ په اسلام کې ابوذر داسې ژوند تېری لکه کوم ژوند چې عیسی علیه السلام په خپل وخت کې تېر کړی. مسیح الاسلام. نو دقسې یوازې به ناست و، نه کوټې ته ضرورت و، نه اوښې ته ضرورت و، او نه بنګلې ته حاجت و، او نه مال او دولت ته حاجت دی. وی یو ځل نبي علیه السلام مبارک د بیت الله خوا کې ناست دی. وی فرمایل هم الافسرون یوم القیامه. دا خلک چې دی دا به د قیامت پر ورځ تاوانیان کی، په لوی زیان کې به پراته دي. وی مې زما د پرب د کعبې قسم چې دا کم خلک په تاوان کې د قیامت پر ورځ، نو دا خو تباه او برباد دي. خو ما وی چې دا چل جوړ ما کې دی، ځکه چې نبي علیه السلام زه ولیدم نو دا خبره یې وکړه. وی ورنږدې شم، وی ما وی چې من هم یا رسول الله، دا الله رسوله، دا د قیامت پر ورځ چې څوک په زیان او تاوان کې دا څوک دی، دا راته وښایه. وی ابوذر دا هغه خلک دي چې د دنیا مال په سیدي خدای ته یې یېري، مال جمع کوي، بس الله یې یېري. ما درته مخکې ویلو چې مال جمع کول حرام نه دي، ګناه نه ده. خو چې کوم مال دې د خدای نه غافله کي دا تبعي ده. تجارت دا ګناه نه ده. قرآن شریف کې الله وی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هغه تجارت، هغه دکانداری، هغه نوکري ګناه ده چې دا د خدای نه غافله کي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به دوو څیزونو پسې منډې وایي. الله به یې یېري، خیرت به یې یېري. او دوه څیزونه څه دي؟ یو د خېټې خواهش، د خېټې خواهش پسې به منډې وایي. د خېټې خواهش دا مال او دا څه شی دی، خوراکونه دي او دا څیزونه دي. او یو د اندام خواهش. دې دوه خواهشاتو پسې به سرې ټولې منډې به دې دوه خواهشاتو له وایي. الله به یېري، د پیغمبر تعلیمات به یېري، آخرت به یېري، قیامت به یېري، جنت به یېري. وروڼو ولې کوم خیال یې دقه دور روان دی. نو حضور پاک وفرمایل چې کومو کسانو الله آخرت هېر کړی دی او صرف دنیا غشتې ده او دنیا پسې منډې تړلې وی، نو دا هم الاخسرون یوم القیامه، د قیامت پر ورځ دا ډېر لوی زیان او تاوان کې مبتلا دي. دا څه قسمه احادیث به اورېدل. نو د حضور پاک مبارک سره به ناستو. نو نبی علیه السلام مبارک د وفات نه پس چې نبی علیه السلام مبارک وفات شو، نو دی په مدینه منوره کې اوسېده. خو هر چا سره به یې جګړې کولې. ګوره د پیغمبر علیه السلام د دغه یو صفت نمونه وه. هغه کې خو ډېر صفتونه و، د یو صفت یې دې نمونه و. که چا به پوخ کور جوړ کړه، دی به ورغې دروازه به یې ورته وویله چې به راووته، او حضرت ابوذر
په خیر ستړی مه شې. ده به کونټې اوچته کړه یو څو غوزاره به وو. وی ښه وی کوټه دې جوړه کړه، دنیا دې خپله کړه، اخیره خدای دې جوړېږي چې چا سره به خشته جامې واچولې دې به ورغې یو پنځه شپږ څپېړې به وو. تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي، که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي. که چا به خشتاس چې چا سره به دولت او مال لیده به ده به ورسره جګړې وي. خلک به ورته راغونډ شو، خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده. لار ده حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې و غلی و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته. چې شام ته لاړ، شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه، حضور پاک به ډېر یادو او چې نبی علیہ السلام به یادو نو جړل به. یو صحابي ولی وی یو سړی و یو تابعي وی په بیت المقدس کې مونځ کاو، وی ډېرې سجدې به یې کولې، 2 رکعاته مونځ، بیا به ودرېد، بیا به یې 2 رکعاته ورسره، بیا به یې 2 رکعاته، بیا نو وی زه ورنږدې شوم، ما خو نه پېژن. نو یې ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کېره دې په دې یو 2 اوږدو کاکا ده بس سجدې دي او رکعتونه دي ورته یو 2 اوږدو که که نه هره دې نه غوره دي. وی ما ته څه وایي؟ وی ما ته وی سمعتو خلیلی ابوالقاسم، د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي. نو په ژړا شو. ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کونیه ده ښه، د نبي علیه السلام د زوی نوم قاسم و. ابوالقاسم د قاسم پلار، دا د پیغمبر علیه السلام یو صفتو کونیه ورته عربی کې وایي. ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلي دي، دا مې ووایي او په ژړا شو. وی چې ژړا نه د په قرار شو، وی بیا ما ته وایي سمعتو خلیلي ابوالقاسم، ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي. وی بیا په ژړا شو، شلګې ووالي وی په درېیم ځل بیا وایي سمعتو خلیلي، ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي. وی بیا په سلګو په ژړا شو. وی ما ورته وایي چې کاکا ته څوک یې او ستا را دوست ابوالقاسم څوک دی؟ وی ما ته وی چې زه ابوذر یم، خلکو په نوم بیا پېژنده، او زما دا دوست ابوالقاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ما د دغه خپل دوست ابوالقاسم د حضور سجده ولګئ، نو په دقه سجده ولا الله ګنام رجی او مرتبه ولا الله اوچتی، ځکه ډېرې سجدې. وی مې چې ښه ته ابوذر یې، معافي غواړم صاحب، ما نه پېژندلې، زه معافي غواړم. یې چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم مې اورېده نو په ژړا به ورتله. د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو ژړل به یې ورسره، دومره محبت او شوق و. نو د حضرت معاویه رضی الله عنه هلته ګورنر دی، هغه سره به یې جګړې. نو دا ما چې درته کوم وختي آیات وی، لاول د دې آیات معنا درته کوم. قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه خلک چې سره سپین خزانه کوي، سره سپین او د الله په لار کې نه خرچ کوي. دا الله وی یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سره سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کړي. فطفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، او چې ګرم یې کړي نو د دې خزانې والا دا چې چا خزانه کړې دي د دې تندیله او د عرقونو د شاګانو له په داغونه ورکوي. او چې سمیږي حدیث کې دقسې راځي بیا به الله ګرموي د جهنم په اور کې، او دنه او په تندي او په عرقونو په شاګانو داغونه ورکوي. او سبا ورته وایي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مالو چې ځان لرې خزانه کړی، ځان لرې جمع کړی، دا هغه مال دی. فذوقوا ما کنتم تکنزون، زه اوس تکله شه، شا به چې کوم مال دې ځان له خزانه کو، د هغې هغه وبال او پزه وسکه. دا آیت د قرآن شریف. حضرت معاویه رضی الله عنه او دې سره ناست و، دې ډله ناست سره جګړه جوړه ده. معاویه صاحب خو ګورنر دی د شام، او ابوذر رضی الله عنه رعیت یو فرد دی، لیکن احترام به خلکو کو. معاویه صاحب وی چې دا آیت د کافرو په حق کې نازل دی، هغوی مسلمانان نه دي مراد. حضرت ابوذر وی دا د هغوی په حق کې دی، زموږ په حق کې دی. یادونه نو دې کې زموږ بعضې علما وایي چې دا آیت په حق د کافرانو کې دی، او اکثر علما وایي چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی.
هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي، څه مطلب د په خوا کې جومات جوړېږي، ښه مال ورسره ډېر دی او د خپل ځان باندې لګي، خو د خدای لار کې جومات کې ونه لګي، د خدای لار کې نه لګي. جهاد ته ضرورت دی د هغې کې نه لګي، د خدای رحمان. زکات وخت پې راغی دی زکات ته نه ورکوي، قربانۍ وخت پې راغی دی قرباني پې نه کوي، حج پې فرض دی حج له نه ځي، صدقه فطر وخت پې راغی صدقه فطر نه ورکوي، خوا کې ګاونډي د لوږې مري هغه سره مدد او تعاون نه کوي. جومات کې د بن د درې ضرورت دی هغې کې نه ورکوي. دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه پې نه ورکوي، دا به قیامت کې الله ګرموي او دله به په الله داغونه ورکوي او الله به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې تنګ شوه ته ځان نه به غونې له جمع کوو. نو حضرت ابوذر دا یوازې د کافر یهودي په حق نه دی، زمونږ هم د هغوی په حق کې، حضرت معاویه صاحب بن د هغوی په حق کې دی. جګړه جوړه شوه، داسې به چې چا سره مال و ابوذر رضي الله عنه جګړې به سره کولې، چا سره به کاس و جګړې به یې کولې. هغه حضرت عثمان رضي الله عنه ته خط راولېږه، خلیفه د مسلمانانو، وی مهرباني وکړه ابوذر مانه بوځه، موږ یې احترام کوو ورته تهیلې نه شو او روزانه جګړې. نو هغه ورته مدینې منورې ته راځه، نو مدینې شریفې ته یې راوست. نو دلته بیا جګړې وې، که چا به نه وي څادر و ده به کوټې وچېته کړه او رخصت به یې ترې وویسته، نوی څادر دې په سر کړه، تا ته پته لري چې ته به مخکې باندې وکړه څادر به مخکې زړېږي. یا خدایه دا به څه کېږي. یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه، کعب ابن مالک رضی الله عنه ناست دی، نو حضرت عثمان رضی الله عنه هم ناست دی. حضرت عثمان تپوس وکړ د کعب ابن مالک نه، دا هم لوی صحابي دی. وی کعب که یو سړی مال جمع کړي او هغې کې د الله حقونه ورکوي، زکات هم ورکوي، صدقه فطر هم ورکوي، حج هم کوي، قرباني هم کوي، چې څه حقونه دي هغه د الله ورکوي، دا سړی به د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي. حضرت کعب وی دی خو به خدای ته نږدې وي، د کوم خلکو یې جمع کړو د الله حقونه یې ورکړل. حضرت ابوذر کونټۍ اوچته کړه او کعب یې راوبروله، وی د پلان کیس بیا، وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم، وی څه شو ورته، وی د پلان کیس بیا، وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم، وی دې به دوزخ ته ځي. یا خدایه پاکه، بس د حضور پاک دغه یو صفت پکې پرېوتو چې د مال سره بلکل وانه و دشمني وه، سره اعلی سره دشمني وه، کور سره دشمني وه، څه سره خو بس وی بس دی، وی مسلمان دی داسې وي لکه مسافر چې په لاره روان دی او د یو سوري لاندې شپه تېروي. دا واقع ښه صفت دی، خو دا څوک ته نه ولیږي. ما تا ورته ویله چې د علیه السلام ډېر صفتونه و که نه، حضرت عثمان دا د مال جمع کړی دی او ډېرې څښاګانې هم کړي دي. جګړې شروع وې، جګړې شروع وې، حضرت عثمان رضي الله عنه ورته ابوذر یو درخواست ته کړو، وی ته داسې مهرباني وکړه چې دا مدینې منورې نه بار یو علاقه ده غبزه ورته وي تا هلته منتقل شي. روزانه جګړې او صحابه شکایتونه دي او دوی چې په جومات کې ناستو دا ناشنا خلک خبرې هم خلکو ته بل شان ښکاري، نو لږه ډله به ترې راته ووه. نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه. نو ده یو ښځه کړې وه په آخر وخت کې او د هغې نه یو درې بچي پیدا شوي وو، درې واړه په ماشوموالي کې مړو. ناقه یې ځان سره واخېسته او ربضې ته لاړ، نو هلته په یوه خرمه کې دېره شو. نو چې دېره شو نو څوک ورغلل، د عثمان رضي الله عنه ډېر خلک مخالف هم وو. نو ده ته یې ویې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي بار یې راوویستی، د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه بار یې راوویستی. او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرېږې د دنیا درته ودرېږي، شیطانان خو د دنیا وي که نه. نو ورته سره یو څو خبرې یې ورته وکړې، ویې ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین د بادشاه دی، ویې قسم دی دوی خو د پیغمبر علیه السلام زوم پاتې دی او صحابي او خلیفه دی، ویې که یو حبشي غلام زما امیر شي نو هم به یې تابعداري کوم. یوه او وی یو ځل جومات کې ناستو وه، وی دا پیغمبر علیه السلام پیشنګویي کړې ده، وی زما د قسمې چې څه ویلې دي رښتیا ویلې دي. وی جومات کې ناستو، وی ما ته ابوذر ایمه چې لبیک یا رسول الله، حاضر د الله رسوله، وی که چېرته یو سړی د زما د جومات نه وباسي نو څه به کوې؟ ایمه چې صاحب توره به پتې راځم، وی نه توره به نه راځې،
تابعداري به کوې، جنګ به نه جوړې. او یو ځل یې راته وویل چې ابوذر که یو سړی تا له ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو صبر کوې. ویې چې صرف تورې ته به ګوتې کوم؟ ویې نه، تورې ته به نه ګوتې کوې، فتنه به نه جوړی، جنګ به نه جوړی، اطاعت او تابعداري به کوې. وی هغه وخت نه زه پوه شوم چې ما به د جومات ته هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي. دا د حضور پاک یو پېژندګلوي او دلته به تېریم همدې ځای کې به یم. نو هغه خپل ټول ژوند یې پر ابزه مقام کې تېر کړ. یوې ښځه ده، یو دی دی، درې ورسره خره دي، خره دوه خري دي او یو خر دی، او یو دوه درې ورسره چیلې دي. بس دا خو ژوند اسا دي. خره خو هر څه خوري که نه، نو نورو څیزونو له خو به خامخا ګیام را پیدا کوې. بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري، او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نه شي ټینګېدی. د خر قصه خو اسانه ده، هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وې، نو زمانه کې خو پردي پټي روز خو بار خر نه شي پرېښودی، پردی ګیاګانې خوري. او هغه زمانه کې خو دا پښتونه متونه د خلکو نه وو، نو بس درې خرو به په صحرا کې به سري او خپل کار به م پرې کوم، او دوه ډول څه به یې ساتلې وې، د هغې نه به یې د خپلو پیو ګزاره کونه. او یو خیمه ده او یو یې ښځه ده، او لاندې په خیمه کې کټم نشته، بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده، په هغه بستره د پاسه دیم سملي او په هغه بستره کور والا هم سملي، هېڅ نور نشته. منګې منګې که یو وسره یو صحابي وایي ما د حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل، یاره دا د ښځې دومره سامان و، ما وایي چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا راړولی شي وګرځولی. دغه ټول ژوند دی زندګي. هغه مې ولیده یو صحابي وایي نو غلام ورسره ناست و، غلام نو یو څادر د ده نه ته و، یو یې د غلام نه ته و. پخوا به لکه د حج چې خلک دي دا دوه څادرې ځان نه تاووي، یو د کمیس په دی او یو د پرتوګ په دی. نو دغه خلکو کمیس پرتوګ بنو دا څادرونه به یې ځان نه تاول، ننګ او څادر کې. نو یو څادر د نه ته و، یخې د غلام نه ته و. نو ما ورته وویل چې ګوره دې غلام له چې ته یو زوړ څادر وګوره او دا څادر د ده نه راواله او ځان نه ته وکړه، نو ستا ټوله جوړه برابر شي. وی ما ته وایي چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي چې تاسو د خپلو غلامانو ویځو سره ښېګړه کوئ، چې تاسو څه خورئ هغوی له حقه ورکوئ، چې تاسو څه اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي. نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبره عمل کوم. ما د پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کړه، د هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه، لیکن ده پې دومره مضبوط عمل کوو چې څه دی خپله اغوستل غلام له به یې هغه ورکول. نو هغه خیمه چې ناجوړه شو، چې ناجوړه شو، نو دا بیبي ورته جاړي، ای وی زما مسافره بې کسه بې څوکه خاونده، اوس مې څه کو، زه اوس خو ما ورته خپل ژوند تېر کړه، اوس چې ته مړ شي په دې بیمارۍ کې نو زه به تا خپور سي، تا قبر به څوک ما سره کړی، د څوک دی، او زه به تا له کفن سینګم دی نه در کوم، او زه به جنازې سره ستا څه کوم، او زه په یوازې تا له غسل هم نشم در کولی، دی غسل سره به دی څه کوم. نو ښځه ورته جاړي غریبه، دی ورته ته وایي وی ښځې مه جاړه، فکر مه کوه، وی ګوره څومره نیک عملونه یې کړي او څومره جهادونه یې کړي دي. د تبوک غزا چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کنه هغه اوږد سفر او ګرمي هم ډېره زیاته وه، نو بعضې صحابه کرام لږ ګډ وډ شو د نبي علیه السلام نه، نو بیا ورپسې په لاره یې ځان رسولی دی، د یو درېو صحابو نه علاوه ورته ګډ وډ شو. نو حضرت ابوذر رضي الله نو نبي اسلام په لاره ته پلان کې څه شو، پلان کې څه شو، نو چې څوک به ونو صحابه وې راغلي، نو چې څوک به نو هغوی به ورته وایي چې نه دي راغلي. نو دې چې دی نو د نبي علیه السلام د ده تپوس وکړو ابوذر څه شو، چا ورته ویل صاحب خو نشته، او دی ورسره روان دی په یو اوښ یې ځان له چې د پیدا کړی په هغې سور دی، خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده، هله شي نو چې سامان دی په هغه اوښه باندې سور او نه شو تللی، نو هغه اوښه یې په ځای پرېښودله او سامان یې را په اوږه کړو، په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان. نو چې هغوی هغه دی څوک را روان دی او په توره تیزی را روان دی، دوړې تېخېږي، رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذر وي. وی ګورئ
چې صحابو طلب وکړو نو واقعي همدې و. نبي علیه السلام ته یې صاحب ابوذر دی، دلته راشه ابوذر یو خبره مې واوره، ستا سفر به یوازې وي، مرګ به دې یوازې وي، داسې ځای کې به مرې چې بل څوک به در سره نه وي، ژوند دی یوازې، مرګ دی یوازې، او د قیامت په ورځ به د قبر نه هم یوازې پاڅې. او یو روایت کې راځي جهاد ته به هم یک تنها یوازې روان. نو حضرت ابوذر ښځې چې ورته جاوله وی ښځې مه جاړه، وی یو درې بچي مې په ماشوموالي کې مړه دي، وی امې د جنت توښه ده. قصه خلاصه ده. وی ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي دي یک تنها یوازې به مرې، ژوند به دې یوازې، او بیا به د قیامت په ورځ د قبر نه یوازې پاتې. دا مې اورېدلي دي. داسې کار وکړه ښځې ته وایي نو دا ته داسې بار دې غونډۍ ته وځه، نو یو ډله به راشي اوس یو خیمه کې پروت دی د ګرځېدو نه، نو اواز ولا ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی خیمه کې بیمار دی، تاسو غواړئ راشئ په هغه جنازه وکړئ او د هغه د کفن دفن انتظام وکړئ. دا اواز وکړه. نو دا ښځه غریبه په منډه لاړه په ژړا کې په هغه غونډۍ له پاسه ودرېده. نو چې ودرېد یو قافله د عراق نه را روانه وه. دا د کرامت دی. چې قافله را روانه وه، دا قافلې والا چې تېرېدل دا ښځه یې په ژړا ولیده، وی ولې ژاړئ؟ وی ای قافلې والا تاسو ته ولاړئ، وی د خدای خاطر وکړئ، زما یو بې کسه بې څوکه خاوند په دې خیمه کې درنه پروت دی، تاسو غواړئ، بیمار دی او کفن ته یې جت دی او قبر ته او جنازې ته یې ضرورت دی. مهرباني وکړئ راشئ زما دا خاوند دا خدمت. په دوی ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، هغه وویل څوک دی ستا خاوند په دې خیمه کې؟ وی ابوذر دی. الله اکبر. حضرت ابوذر وی او ورمنډه کړې قافلې ورننوته او هغې ورته وایي فداکا، حضرت عبدالله بن مسعود ورته وایي فداکا ابي و امي، زما مور پلار تا نه قربان. ابوذر ته پرته پروت دی. وی ولې عبدالله بن مسعود تا د حضور پاک نه دی ویلي چې ابوذر به یوازې مري، سفر به یوازې کوي؟ زما محبوب دوست دروغ وایسته، هغه رښتیا ویلي دي. وی زه مرم عبدالله بن مسعود، زه پرم، جنازه به مې تاسو وکړئ، ما به مدینې شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوئ. خو زما دا دوه څادرې دي او کفن درې پکار دي او څادرونه مې دوه دي، نو که چا سره د حلالو د مال یو دریم څادري نو ماله راکړې. وګورئ هغه سړی به یې راکړي چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر نه وي. دا مطلب نه چې ډېر خو د صحابو زمانه وه، هغوی څخه راپواره کړو، نه چې بلکل پاک سوتره سړی وي. نو که هغه سره یو دریم څادر پاک وي خو ماله ترې واله، دوه مې خپلې څادر وي، یو به هغه شي په دې کې به کفن راکړي. او که چا سره دریم څادر نه نو خیر دی، بیا په دې دوو کې هم زما کفن ټیک دی، په دې دوو کې هله کفن راکړي. یو سړی په قافله کې هغه سره دوه څادرې وي، درې څادرې وي، هغه یو راوویسته. وی حضرت ابوذر وی خفه کېږه ما، وی زما دا درې څادرې دي او وی دا رانه خپلې مور په خپلو لاسو جوړې کړې دي. وی دا یو پاکستان وی ډېره ښه نه، وی په دې درېو څادرونو کې ما له کفن راکړې او ما به وله دقه دی به مې ښخ کړې. دا خبرې ورته وواپس